سلامونه او نیکی هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. تاسو د خپل د شاوخوا ژوند سره د ځینو میکروبونو د ناروغۍ سره اخته کیږئ او همدارنګه د ځینو امیبونو او د بکتریا او د میکروبونو چې د موږ په شاوخوا کې دي د هغوی له امله ډېری مرضونه منځته راځي چې د هغوی له ډلې څخه آشنا ناروغۍ چې موږ ورسره آشنا یاستو هغه د کدودانې چینجی دی چې د هغې په صورت کې د موږ روغتیا ته ضرر رسوي. نو دا چې څرنګه کله چې دغه مرض منځته راځي نو موږ څه ډول درملنه په کور کې کوو او همدارنګه که چیرې د موږ په درملنې سره کور کې کوم تاثیر ونه لري نو موږ څنګه کولی شو د دواو په مرسته سره دغه ناروغۍ درملنه کړو. په لومړي سر کې چې موږ څنګه کولی شو کله چې موږ پوه شو چې موږ د کدودانې په چینجي باندې اخته یو نو موږ په کور کې څه ډول هغه تداوي کړو او درملنه یې وکړو هغه لارې ستاسو سره شریکوم. لومړنۍ لاره چې موږ کولی شو د هغې په مرسته باندې د کدودانې چینجي درملنه وکړو هغه د وږي څخه استفاده کول دي. کله چې موږ په خپل کور کې پوه شو چې موږ د کدودانې چینجي باندې اخته یاستو او له هغې څخه په ځبیږو نو موږ د وږي څخه په خام ډول باید استفاده وکړو او د ورځې څخه یوه وږه واخلو او هغه وخورو په خام ډول سره، نه په پخه ډول سره چې تاسو یې په دیګ کې واچوئ. کله چې هغه تاسو په خام ډول سره خورئ نو هغه د میکروبونو، التهاباتو او د بکتریاو په مقابل کې ضد عمل ښیي او همدارنګه د کدودانې چینجی هم له منځه وړي. دوهمه لاره د ګازرو څخه استفاده کول دي. د ګازرو اوبه او یا هم د خپلو د ګازرو څخه استفاده کول په هغې کې د ویټامین A او د ویټامین C په درلودلو سره تاسو کولی شئ چې د کدودانې چینجي له منځه یوسئ. تاسو د سهار له وخته په خالي معدې باندې کولی شئ د ګازرو د خوراک څخه او یا هم د ګازرو د اوبو د خوراک په واسطه باندې د کدودانې چینجی له منځه یوسئ. او یا هم تاسو کولی شئ چې د ګازرو د اوبو سره یو قاشوغه عسل ګډ کړئ او وروسته له هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ او د کدودانې چینجی د هغې په مرسته باندې د منځه یوسئ. دریمه درملنه یې په کور کې هغه د ناریال او یا هم د نارګیل د اوبو څخه استفاده کول دي یا هم کوپره. کله چې موږ د کوپرې یا د ناریال د اوبو څخه استفاده وکړو هغه هم د کدودانې د چینجي په منځه تګ کې له موږ سره مرسته کوي. د کدودانې د چینجي د منځته وړلو لپاره په خپل کور کې بله لاره چې د هغه د انار څخه استفاده کول دي. د انار د اوبو څخه استفاده کول او یا هم خپله د انار خوړل د کدودانې چینجی له منځه وړي. خو مونږ کولی شو چې د انار د پوستکي څخه هم استفاده وکړو تر څو چې د کدودانې چینجی له منځه یوسو. د دې لپاره چې د انار پوستکی چې دی هغه سمي خواص لري نو مونږ باید له هغې سره اوبه ګډې کړو. د هغې پوستکی د اوبو سره یو ځای ایښول کیږي او وروسته له هغې څخه د هغې نه استفاده کیږي چې باید د اوبو مقدار د انار د پوستکي څخه 2% زیات وي چې دا ډیره یوه ګټوره لاره د کدودانې د چینجي د منځه وړلو لپاره ده. که چیرې تاسو دغه ټولې یادې شوې خبرې تاسو تجربه کړئ او هغه تاسو ته ګټور نه وي نو تاسو پوه شئ چې د کدودانې چینجي مرض تاسو پرمختللی دی نو تاسو باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. خو دغه لارې ځکه ګټورې دي چې دوا د دې په څنګ کې چې هغه خپل تاثیرات مثبت لري او ستاسو مرض له منځه وړي خو د هغې په څنګ کې هغه بیا خپل عوارض جانبي هم لري چې د هغې له سببه کیدلی شي چې یو بل مرض تاسو ته منځته راوړي او یا هم کیدلی شي چې ستاسو د وجود د ضعیفوالي او یا هم ستاسو د معدې او کوم سیستمونه چې کار کوي هغوی ته د دوا د رسیدلو څخه ځکه چې سمي مواد لري کیدلی شي چې ضرر ورسیږي. نو ځکه کله چې تاسو شکمن کیږئ او د هغې نښې نښانې ګورئ چې تاسو د کدودانې چینجی لرئ نو لومړی سر کې هغه کورنۍ درملنې استفاده کړئ او وروسته له هغې څخه دوا ته مراجعه وکړئ. د دغه ټولو لارو په استفاده کولو سره که چیرې تاسو وګورئ چې ستاسو د کدودانې چینجی له منځه نه ځي نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د دوا په مرسته باندې خپل د کدودانې چینجی له منځه یوسئ. هیله لرم چې دغه ټول وړاندې شوي معلومات ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بیا مو الله مل شه.